د یو مقبرې قبر وشلېده. دا صحابه د کشف خاوندانو، دا د کرامت خاوندانو. یو قبر وشلېده او یو سړی ته بار راووته او ما سره په لاس کې یو وړه مشکیزه وه د اوبو. دا سړی چې بار راووت بل قبر وشلېده او هغه پسې یو بل سړی ورپسې راووته او دې سړي له په دې غاړه کې د اور قیزا چولې ده د اور. او دا سړی دا لومبې ما راکړه لږې اوبه راکړه د تندې مړ شومه. وایي هغه بل ما ته وایي چې ګورې اوبه وله ورنه کې چې ساس کې اوبه دله ورنه کې. وایي ویارېدم په هیبت. وایي چې مخکې لاړمه شپه شوه یو بوډۍ د کور مخکې ولاړه وه مېلمه څه کوې مې زه خو په لاره ځم د شپې ځای مې نشته. ویې راځه موږ سره بیټک کې به شپه وکړې. چې بیټک ته ننوتمه وایي مخامخ د دوی کور سره قبرونه وو. د یو قبر نه اواز البول وما البول البول وما البول الشن وما الشن. بول بول څه شی دی؟ مشک مشک څه شی دی؟ د څه شی دی؟ وی بوډۍ نه مې تپوس وکړه چې دا چغې ته اورې وې او دا څه وایي او دا څوک دي؟ وی هغه راته وایي چې دا زما خاوند دی په دې قبر کې خښ دی دا چغې زه په دې خپله اورمه. دا څه چل دی دا چغې ولې وي؟ دی خو وایي البول وما البول بول بول څه شی دی؟ الشن مشن مشک مشک څه شی دی؟ وی دې ظالم چې متیازې کولې او دس به یې نه وچو. ما ورته د خدای ظالمه او دس وچوه. ای ظالمه اوښم چې متیازې کوي نو خپې یو طرف ته راغونډې کړي. ای ظالمه سپیم چې متیازې کوي دیوال ته خپه اوچته کړي ځان د خپلو بولو نه حتی الوسه ساتي. ای ظالمه ګړه چیلم چې متیازې کوي لږه ټیټه شي او ځان ساتي. نو حیوانات سپې ځان ساتي د بولو نه. دا خو فطري شی دی ځان ته ساته. وایي د به مړه پرېږده نیکبختې بول. وایي دا حقه شی دی چې اوس په قبر کې چغې وي البول وما البول بول څه شی دی؟ حقه چغې زه اورم. او دا بل ټکي چې وایي الشنو ومشن مشک مشک څه شی دی؟ وایي دا هم ظالمو ډېر بخیلو. یو سړی راغی وایي چې د تندې مړ شوم اوبه راکړه. ظالم سره جام کې اوبه پرتې وې ولې ورنه کړې. مړه مرمه تندې نه خدای خاطر وکړه اوبه را. وایي دغه مشک له ورشه د هغې نه اوبه وڅښه. هغه غریب چې مشک له منډې کړې چې د مشک خولې کوله وکړه هغه بې اوبه و یو څاڅکې اوبه پکې نه وې. مسافر په قضای پرېوته او ساعت یې وخته مړ شو اوبه یې ورنه کړې. اوس هغه قبر کې چغې وایي الشن ومشن مشک څه شو؟ مشک مشک څه شی دی؟ څه شو؟ زمارونو دا یو شی د سره په قبر کې حسابېږي. که دې نیکي وکړه دا قبر کې. حضرت عثمان په مشکات شریف کې حدیث دی چې کله به په قبر تیر شو او به یې جړل. دومره به یې وجړل چې اوښکې به یې لمدې ګیرې ته ورسېدې اوښکو به ګیره لمده کړه. وایي جنت او اور یادې او جاړې نه او قبر ته چې کښېنې نو بیا جاړې. وایي او ما د خپل محبوب نه اورېدلی دی چې ان القبر اول منزل من منازل الاخره. دا د آخرت په منزلونو کې لومبې منزل دی. که یو سړی دی کې بچ شو وروستو له دې نه اسانه ده او که دلته ګیر شو وروستو له دې نه سخته ده. بیا دوه څیزونو باندې د مارونو رسول الله مبارک فرمایي د قبر عذاب دی. ښه په څو څیزونو؟ په دوو. په لاره تېرېده نبي علیه السلام په دوو قبرونو ورتېر شو. وی انهما لیعذبان دې دواړو ته په دې قبرونو کې عذاب میلاویږي. وما یعذبان فی کبیر څه ډېر لوی څیز کې عذاب نه میلاویږي. معمولي کار و دوی ته ځان ساتلی شو. ډېره لویه خبره نه وه چې دوی ته ځان نه شو ساتلی. هر چې دا یو دی. وکانه یمشي بالنمیمه چغلي خورو چغلي د قبر چې څوک چغلي خور دی د قبر عذاب ته ځان ټینګ کړي. واما الاخر دا دویم چې و فکان لا یستنزه من البول بولو نه ځان نه ساتي. ځکه علما لیکي چې چغلي او چې څوک د بولو نه ځان نه ساتي دا پتلون والا یا ضرورت دی دا خو پرېږده مسر نه به ترې وباسو. هغوی خپل غریبانان خپل کوشش به کوي. خو نن خو پتلون پیشن جوړ شوی دی. په دې ایرپورټونو کې دا پتلون والا ځان له یو شی جوړ کړي په هغې کې په ولاړه بول کوي متیازې کوي. یقین په خدای وکړه چې څنګه موږ ورته ګورو ښکاري چې څنګه متیازې وکړي بس را دې خوا شي او بس زنځیر راکاږي او روان شي نیم پتلون د متیازو ډک. انګریزان تاسو ته ښکلی ښکاري دا تاسو ته ښه ښکاري ښه دا دین اصحاب وایي دی دې ته که لږ هم ورنږدې شو اصحاب وایي دي. قسم دې د رسول الله مبارک طریقو باندې عمل حسن پیدا کوي. بول چې سړي په جامه پرېږدو په وجود پرېږدي بوی به کوي که به نه کوي. موږ ته پیغمبر وایي په ټوکله ځان پاک که په کاغذ ځان پاک که په لوټه ځان پاک که بیا ورپسې په اوبو ځکه چې سهار پاسې برش وکړې ماسخوتن چې بیا وده کېږي برش وایي ته د مازدیګر ورته چې خولې سره خوا کې ته د خوله را نږدې کړې ته به ډېران کې چې خاخی والې ده څخه بینتې دي. موږ ته وایي شابه مسواک مګر رسول الله مبارک فرمایي زیاتي ویښته دې کټ کوه لاسونه ښه صفا کوه قهقهه کوه پو دې ته بره اوبه راکاږه صفا سوتره به. موږ ته وایي په لوټه ځان پاک کې نو بیا ورپسې اوبه استعمالوه. دې ټولو په کاغذونو ځان پاک کوي او هغه غول ورپورې ټولې نښتي څخه بینتې روانې. دا ګنده خلک دی څخه شکل ته مه ګوره. شکل ته هم که لږ ورنږدې شوې نو دا سرمنې دومره بدرنګه ده چې د حد نه وتې. حسن ډول خشتوالی او خوشبووالی زما قسم په الله د رسول الله مبارک د سنتو په تابعدارۍ کې ده. دا حسن نشته دا نو چې دا دوی څه کوي. نو دا د قبر عذاب چغلی باندې د قبر عذاب میلاویږي. چغلي خور دی او څوک د بولو نه ځان نه ساتي هلته قبر کې به دواړو ته عذاب میلاویږي. او چغلي ډېر خطرناک شی دی. ښه زمانونو
انتهایی خطرناک شی دی د چغلي خور په سبب که مرګ وشو د قاتل چې څومره ګناه کېږي دومره ګناه ورسره د دې چغلي خور هم وشو دومره ګناه د دې چغلي خور هم ورسره شوه زه په دغه کې وم په ریاض کې یو عربي سره ناست وم نو هغه ګپ شپ لګاو درې څلور عربو پکې ما ته یو بل ملګری مو نو ما ته وی شیخ څو ښځې دي مې یوه او داسې ټوکې را پورې شروع کړې یو بل د یوه ښځه یوه ښځه یا خدای ګناه مې څه کړې ده یعنې داسې خنداګانې ما پورې شروع کړه خاندي تزوجت واحد یوه دې کړې ده ما یو کنه یوه ده چلو کم څه یوه ده کنه بل سره له زوجه واحد ده یوه ښځه خدای ما ولې څه چل هغه ویلي 4 زوجات الحمدلله ما سلور دي الحمدلله ابل ستاسو درې دي الحمدلله ابل ستاسو دي سلور دي الحمدلله ما ته سوي دا ما پلارو درې اوس ما سلورم وکړه وی ما ته مکه ودا درې ډېر دي چې نه بابا سلورم درته کوم په زور مې سلورم خزا وکړه دا ولې تاسو یو خزا کوي مې دا چې تاسو بوزم پاکستان ته او بیا خیبر پختونخوا ته دی بوزم او هغه وګدو سوق ولا کېلو ته لاندې وګورئ دا د دویمه خدي نوم واغښت موږ دویمه خزا کولې شي یو نشو سمبالولې ته دوه درې سلور تاسو به سمبالولې شي موږ نشو وینه دا مو خدای رواج چې خزي ډېری غړي لوي عزت منی بچی ډېری خلک یې خواخی مې د مونږ هغه خو چې بچې دوه اچي هلته کې خو دوه بچی راوړو ژوند آسان چھوٹا خاندان زندگی آسان چھوٹا خاندان او زندگی آسان ژوند آسان دا او چھوٹا خاندان او خوشحال گرانه دا وایي موږ وایو نه بڑا خاندان رسول الله خوشحال زیات بچی راوړه چې پیغمبر خوشحاله شي رسول الله مبارک پې راوړه او ډوډۍ به څوک ورکوي وایه که الله به ورکوي مخکې ستا دا اوس چې څومره په منډو کې او په لارو کوڅو کې سبزی او دا دغه خرڅېږي دا خوراکونه او دا میوې وی پخوا ده وایه که هلکه جوار به څونه کېدل رسول الله صاحب څونه به کېدل من به یو جرب به څو کول 5 منه 2 منه داسې ده که نه اوس څوک یې هایبریډ 6 منه د په لاره داسې وه غنم به څونه کېدل دا زمیندار دي که 4 منه 5 منه به جرب کول اوس 6 کوي او جوار به یو فصل به جوارو اب هم ټول ګپ پاشا ډېر مې بدي شي ډېر مې بدي شي ولې د ختم نبوت خلاف ظالم قانون پاس کړی ګنجیان به ټول به ګنجا ونجي به ګنجا ونجي هغه اوس ورشه یو وږي په دغه خبره چې د بشیر جان د خپې عمره دی یو وږي غټ غټ وږي دا ټول خدای مخلوق الله پیدا کړی نه دی خېټه کې دی پروت دی دلا دنیا ته تشریف نه دی راوړی خېټه کې پروت دی او فرشتہ الله نه تپوس کې مر رزق سو نه روزي ولو لیکم تلا تشریف دنیا ته نه دی راوړی خدای مخکې روزي دلې کړی ولا دا کبان ولا اوس دا څومره په کوڅو کې در پسې ګرځي دا لا بړو دلته کې دا درې وختو ته د جندي ته سینتا سار نه مخام پورې لامده خوشته برالو پاو کبان بم نیولو اب هم ټول دله شو ډکو او چې مخلوق دې یاد کا په لارو کوڅو کې وسه میان ګرځي تازه میان خدای مو وخت تازه میان بلا شو میان داس ګور چرګان کم دی چرګ به مل مراغه په دا کوڅو کې با خلکو منډه والي با او چرګ په ټوله محله کې په کوټو ټس دنیا به خبر شو چې سید رحمان جی صاحب مل مراغه ټول دنیا به خبر شو او چې چرګ بیا ونیو لا چې به نه یې په 12 سنه نه لږ زیات نو تر اته به چرګ لاسو کې به خوله شو جوړه بنه کېده او چې کله به چرګ واغښت اوسې ملا صاحب له یو څه چې حلالي چرګ به بل چا حلالولې نه شو او ملا صاحب له چې به یې وړه دا ځان نه خرابه وه هغه به مټې ونغښتې او بړې به یې والې او خپې به یې هرتې کړې ته به یې ګنې اتي حلالۍ او د دې ماشومانو به پس یو هیړو ولې چرګ حلالېږي لکه ټیک ویم که غلط نه مشران ټول ناست وراوته دا ملا غاډو کې دته وي چې هغه بخ پیر ته کو بسم الله خبرې مکه بیا ته سانوزي اوس خو الله سلطه کې غالک علی نو پکې خبرې بندول شو نو پکې بلته مولا به بسم الله الله اکبر ولې هغه په پیدادونه کلمې ده چې مړای به دا غوا سر به غلول مولا غریب دا هغه سټ ولا سټ را کوټه چې دا غټ امره به مولا صاحب لا کله به څنګهونه وړل څنګهونه ولې دې باندې پر څنګهونه اوچتای دا قصې پسې اوس چې خدای مخلوق زیات کړشته وای چرګان په کوڅو ګرځي کنه دي دا چرګان او دا پارامي چرګان دا رامیان چرګان دا پارامي دا پارامي چرګ دا خلک بې غیرته دي پارامو چرګان وکړل په کې ما پارامو چرګان دا د ټوله وینه او ګند خوراک په خوري او ټوله د مخلوق لګیا دي په دې سیده نو حرام نه دي ټوله دنیا خوري خدا دې چې ډېر خشم نه دي خیر خبره مې دې پورې کوله د مارونو چې روزي ته په خېټه کې د مور پروت ته او دنیا ته تشریف